بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زه راځم او نن به موږ بیا کولډرا شروع کوو. زموږ پنځم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به موږ څه وایو؟ داسې به راشئ دغه کولډرا چې ګورئ کولډرا په دې باندې به اوپن کوئ. دلته ما تیار اوپن کړی دی، زه به دغه خلاص کړم ځکه بیا دا لږ ټایم نیسي. اوکې، دا پیج نه غټېږي کوچنی کېږي. تاسو کولی شئ پیج غټ کړئ، پیج کوچنی کړئ. صحیح ده. نن به موږ راځو، نن به موږ دغه ټول وایو ارټسټیک میډیا. ارټسټیک میډیا دغه ټولز موږ نن وایو چې د دې فنکشن څه شی دی، یعنې دا کوم وظایف لري او د په واسطه باندې موږ کوم کارونه کولی شو. ارټسټیک میډیا. اوکې، نو موږ به دغه واخلو. ارټسټیک میډیا په واسطه باندې موږ څه کولی شو؟ فرض مثال که زه داسې کلیک کړم، داسې دې ته موږ داسې ډیزاین ورکولی شو. دې په واسطه باندې موږ داسې ډیزاین کولی شو. دې په واسطه باندې موږ داسې ډیزاین کولی شو، داسې ډیزاین کولی شو چې هر رقم ډیزاین ته وغواړئ هغه شانتې کولی شي. اوکې، که زه دلته راشم یاره چې د بای د دې کلر موږ ته زیات کا، نو زه راځم د دې کلر زیات کوم، یاره یو ورکوم. هغه 0.5 0.5 معنا نیم، زه اوس ورکوم یو. یاره نو چې یو ورکوم ګوره دا به څه شي؟ غټ شي. که زه دې باندې کلیک کړم آل ډیلیټ وهم او دې وخت کې دلته زه راشم ارټسټیک میډیا باندې کلیک کړم، ارټسټیک میډیا باندې کلیک کوم. دلته موږ سره دې نورې فنکشن دي لایک دیټ. که زه دې باندې کلیک کوم داسې، دې په واسطه باندې موږ داسې ډیزاین ورکولی شو، دې په واسطه باندې موږ داسې ډیزاین ورکولی شو، داسې ډیزاین ورکولی شو. که ته وغواړې یار په دې ته زه کلر ورکوم، یو کین ډو اټ. دې باندې کلیک کړه داسې او داسې کلر ورته ورکړه. دې باندې داسې کلیک کړه، داسې کلر ورته ورکړه. دې باندې داسې کلیک کړه، داسې کلر ورته ورکړه. یو کین ډو اټ. اوکې، هر رقم رنګ تاسو ورکولی شئ. همدارنګه دې نور فنکشنو ته راځم، لکه داسې دا کوم فنکشن لري، دا دې باندې کلیک کوم. اوکې، داسې فنکشن دی، داسې فنکشن موږ ته راکوي، داسې فنکشن موږ ته راکوي، داسې فنکشن موږ ته راکوي. زه هم نه یاره بای دغه ډیزاین زما نه دی خوښ، نو دلته راشه چینج کا، دا ډیزاین ورکړه. دغه ډیزاین زه ورکوم، داسې وکړه، داسې ډیزاین ورکړه، داسې ډیزاین ورکړه، داسې ډیزاین ورکړه. هر رقم ډیزاین چې ته وغواړې هماغه شان ډیزاین ورته څه کولی شي؟ ورکولی شي. داسې ډیزاین یاره زه به ورکوم، داسې ډیزاین ورکړه، داسې ډیزاین ورکوم. څه رقم ډیزاین چې تاسو وغواړئ هغه شانتې ورکولی شئ. خو د دغې شیانو څخه په کوم ځای کې استفاده ډېره کېږي؟ دغه شیانو څخه یوازې په بارډر کې، یعنې که موږ غواړو د پیج دپاره بارډر جوړ کړو، نو د پیج د بارډر دپاره موږ د دغه شان ټولز د ډېر زیاته استفاده کولی شو. که زه یاره دا واخلم چې دغه څه کار کوي، زه به دا ډیلیټ کړم. اول دا که زه ډیلیټ کړم، زه دې وخت کې راشم دغه بیا لمه ارټسټیک میډیا. که دغه ټول زه بیا والم په دې کې د څلورم فنکشن باندې کلیک کړم او زه داسې کوم. دې په واسطه باندې موږ داسې کولی شو، داسې کولی شو، داسې کولی شو. هر رقم ډیزاین چې ته وغواړې دې په واسطه باندې ورکولی شي. لایک دیټ، لایک دیټ. هر رقم ډیزاین چې ته وغواړې ورکولی شي. که ته یاره دې ته زه کلر ورکوم، دې ته کلر ورکولی شي، لکه داسې د کلر ورکوم، داسې کلر ورکوم. یاره دې ته زه داسې کلر ورکوم. اوکې، سو اټس ډیپینډ آن یو. اوکې، تا باندې ډیپینډ کوي چې ته هر رقم کلر ورکړې، ته کولی شې هغې ته هغه شانې کلر ورکړي. موږ سره دا اخرنی پاتې کېږي چې دا کوم فنکشن دی، د دې کومه دنده ده. نه، د دې دنده داسې ده، د دې دنده داسې ده. که زه وغواړم یاره دې ته کلر ورکړم، سو یو کین ډو اټ. دې ته رنګ ورکړه، داسې رنګ ورته ورکوم، هلکه دې ته زه داسې رنګ ورکوم. ښه، موږ خو نن دا وویل، راځو موږ یو ډیزاین کوو. صحیح ده، موږ یو ډیزاین کوو. دلته زه راځم، دلته زه لیکم، دلته زه لیکم چېرې ټکس علم. صحیح ده، ټکس داسې یو ټکس دلته ظالم په ګراف کې به ولیکو. دلته کوم یاره صمیم، دلته ورته زه دغه زیاتوم اندازه راځم 36. اوکې، زه لیکم چې صمیم ساحل. اوکې، صمیم ساحل اکیډمي، صمیم ساحل اکیډمي. دې ته ما دغه عنوان ورکړه. اوکې، دلته راځم دې ته کلر ورکوم. فرض مثال لایک ډیټ، پیک ټول علم. صحیح ده، پیک ټول واخله، دې ته کلر ورکړه، لکه زیړ رنګ ورکړې، پینک ورکړې، هر رقم ورکړې، ګرین ورکړې، ستا خپله خوښه ده. دې ته ما کلر ورکړه. اوکې، راځم دې ته ډیزاین ورکوم. یاره بای زما په داسې ډیزاین کې خوښ دی، زما په داسې ډیزاین کې خوښ دی. سو اټس ډیپینډینګ آن یو. اوکې، هر رقم ډیزاین چې ستا خوښوي هماغه شانتې ورکولی شي. راشه کلر ورته لږ سپیس غټ کړه، سپیس غټولی شي. یو بل کار حتی هم تاسو کولی شئ. دغه ټولز چې دی دا موږ سره یو دنده بله هم په مخ باندې وړي. که موږ غواړو چې دې ترمنځ سپیس پیدا کړو، سپیس پیدا کولی شي. اوکې، ته دې په واسطه باندې سپیس هم پیدا کولی شي.
لکه پیک ټول زه رالم دا پې نیسم صحیح ده بیا رالم دا کوم دا ما په ګراف کې اخیستی دی نو دوس کار هم نه کوي خو دا زه د ګراف نه خوا کوم دې باندې زه کلیک کوم په پیک ټول باندې او دې وخت کې زه واخلم دلته به راشم دې اندازه به لږه زیاته کړم یو وړوکی غوندې ډیزاین به وکړو صحیح ده صمیم ساحل اکیډمي صمیم ساحل اکیډمي دې باندې ما کلیک اوکې راځم یاره دې ته زه کلر ورکوم لایک ډیټ کلر مې ورکړ بیا زه راځم دې ترمنځ لږه څه کوم فاصله اضافه کوم تاسو کولی شئ ګوره تاسو په واسطه باندې فاصله هم زیاتولی شئ په واسطه باندې تاسو هر څه کولی شئ وروستو مخکې هر څه تاسو کولی شئ اوکې لایک دیټ لکه ما چې څنګه وکړه تاسو ما شانتې کولی شئ ښه دا مې وکړه یا ته وایم دې بارډر ته زه ډیزاین ورکوم نو په دې وخت کې زه راځم دلته آرټسټیک میډیا ته راځم د دې دنده دلته موږ ته اوس معلومیږي زه راځم یار دغه فنکشن ته او په دې فنکشن کې راځه الم دغه ډیزاین زالم اوکې دغه ډیزاین زالم تاسو ګورئ په واسطه باندې بارډر ورکوئ بارډر ورکولی شئ هم زه راځم دغې ته یا دې په واسطه باندې دغه بل ډیزاین علم فرض مثال دغه علم او دې کې بیا زه دغه ډیزاین اخلم دغه ډیزاین اخلم واخله دغه ډیزاین ورکړه خیال دی ورته تاسو کولی شئ داسې یو بارډر ورته ورکوئ تاسو دې په واسطه باندې بارډر ورکولی شئ یو ډیزاین جوړولی شئ داسې ډیزاین جوړ کړئ داسې ډیزاین جوړ کړئ بیا کولی شئ داسې وکړئ دا واخلئ دغه شان ډیزاین ورکړئ دغه شان ډیزاین ورکړئ ایز یو ویش اوکې څنګه چې ستا خوښه وي هماغه شان ډیزاین ورته ورکولی شئ چې ویډیو رانه اوږده نه شي په راتلونکي درس کې به انشاءالله موږ د دې فنکشن چېرې دا کوم فنکشن لري صحیح ده لایک ډیټ په واسطه باندې موږ داسې یو ډیزاین کولی شو فرض مثال داسې یو ډیزاین زه ورکوی شم صحیح ده داسې یو لاین زه ورکوی شم همدارنګه داسې لاین زه ورکوی شم همدارنګه دې اندازه تیزیږي او کمیږي اوکې بیا که زه راشم بیا دې په واسطه باندې موږ کولی شو سمارټ دې په واسطه باندې داسې ورکولی شي داسې ډیزاین ورکولی شي لیکنه پکې کولی شي فرض مثال زه لیکم چې خان داسې ډیزاین ورکولی شي په واسطه باندې چې ته وغواړې هماغه شان ډیزاین ورکولی شي دا یو لیکنه ده اوکې لایک ډیټ هر کوم لیکنه چې تاسو کولی شئ دغه درس چې و نن د دې باره کې اوکې چې سمارټ ډرایوینګ معنا موږ رسامي څنګه کولی شو ډرایوینګ خپله رسامۍ ته ویل کېږي سمارټ ډرایوینګ دی په واسطه تاسو دغه کولی شئ یو لیکنه کولی شئ بل چې دی لایف سټچ دی دې په واسطه باندې ته کولی شي لیکنه وکړي صحیح ده او آرټسټیک میډیا دغه ټولز تر ټولو بهترین ټولز دی دې په واسطه باندې موږ کولی شو بارډر یې همدارنګه نور شیان وټاکو دغه زموږ نن 5م لیکچر انشاءالله که ژوند به کوو او ژوند وفا وکړه په راتلونکي کې به انشاءالله موږ نور ویډیو هم ریکارډ کوو کله چې انشاءالله دغه پیک ټولز مکمل سیریز ختم شو دې نه پس به انشاءالله موږ مختلفې ډیزاینې کوو السلام